د پکتیکا ولایت د ټولګټو چارو ریاست لپاره د څه باندې 14.5 میلیونه افغانیو په لګښت نوې دوه پوړیزه اداري ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد ریاست رئیس مولوي محمد اکبر عادل وایي ودانۍ د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې د 14 میلیونه 221 زره او 70 افغانیو په لګښت د یو کال په موده کې بشپړه شوې ده. د نوموړي په وینا د ودانۍ په جوړېدو سره به اداري چارې لا منظم او خلکو ته به پر وخت او غوره خدمتونه وړاندې شي. ټوله بودیجه 14 میلیونه او 270 روپۍ لګښت ورکړل شوی دی. الحمدلله دا ودانۍ د ډېر وخت لپاره کفایت کوي. په دې کې ډېرې اسانتیاوې دي، سهولتونه دي، دفتري خونې دي کې او ټولو 18 ټاکه لري چې په دې کې مثلا ګراجونه هم لري. د ریاست اداري کارکونکي وایي تر دې وړاندې یې چارې په کرایه ودانۍ کې ترسره کول یو له بېلابېلو ستونزو سره مخ وو، خو اوس به یې چارې د مناسب اداري ځای په برابرېدو سره لا منظمې او ښې پر مخ ولاړې شي. مخکې چې موږ په یو قراردادي ودانۍ کې اوسېدو نو اداري کارو باندې ډېر اثر اچولی و، په وخت باندې نه کېدل. نو اوس چې نن الحمدلله چې خپله ودانۍ مو رسما افتتاح شوه او کارونه ټول بشپړ شوي دي، خصوصا د رئیس صاحب په همکاري باندې چې ډېرې هلې ځلې یې وکړې او د وزارت مقام په همکاري باندې نو نن ډېر د خوشحالي احساس کوو. نو انشاءالله اداري کارونه به مو هم ښه شي. د پکتیکا والي ملا عبدالخالق عابد وایي د ټولګټو چارو ریاست پخوا هم خلکو ته مهم خدمتونه وړاندې کول، خو د نوې ودانۍ په ګټې اخیستنې سره به یې اداري چارې لا منظمې او اغیزمن فعالیتونه به وړاندې کړي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د دونه خدمت کړی دی چې په دې ولایت کې ډېر سړکان جوړ کړي دي، ډېرې لارې جوړې کړي دي او هغه یو عام منفعه شان دي او هغه د خیر شان دي، هغه د دعاګویي شان دي. بیا یې په خپل ولایت کې یو داسې ښکلی ښایسته ریاست جوړ کړی د مشرانو په هدایت او په لارښوونو و امکاناتو چې هغه تر ډېرو ریاستو مزین و ښایسته دی او په خپل اداره به دلته په سمبالوي او دلته به محفوظ وي، اسباب یې محفوظ وي. دا زموږ ستاسې دپاره ډېر د خوشحالي ځای دی. د پکتیکا ولایت د علماو شورا رئیس شیخ عبدالقدوس اعظمي هم د خلکو لپاره د پر وخت او با کیفیته خدمتونو وړاندې کولو په موخه د معیاري اداري ودانیو جوړول مهم بولي. د هغه په خبره لا هم د پکتیکا یو شمېر دولتي ریاستونه خپلې ودانۍ نه لري، خو هڅې روانې دي چې ټولو اړوندو ادارو ته مناسب اداري ځایونه برابر شي. موږ د پکتیکا د علماو شورا په دې باره کې له ټولو ادارو سره همکار یو او سره ولاړ یو او کوشش کوو چې چا مځکه نه وي مځکه ورته پیدا کړو او چا چې ودانۍ نه وي د ودانۍ په پیدا کولو کې ورسره همکار واوسو. بیا هم په ټولو ادارو باندې د ولایت په شمول باندې موږ غږ کوو چې په دې باره کې همکاري وکړي، ځکه د ټولې ودانۍ لکه دغه موجوده ودانۍ چې د سړکونو یا د بنیادي خدماتو دپاره اساس و بنیاده، هره یوه ودانۍ په خپل بخش کې یو بنیاد یو اساس چې ټول خدمات باندې بیا انشاءالله د ولایت په سطح باندې سمیږي. اداري ودانۍ د هرې دولتي ادارې د منظم فعالیت، د کارکونکو د ښه کاري چاپیریال او خلکو ته د چټکو او اغیزمنو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه بنسټیز اهمیت لري. مناسب اداري ځای نه یوازې د چارو په تنظیم کې مرسته کوي، بلکې د خدماتو کیفیت هم لوړوي او د دولت او خلکو ترمنځ د باور د پیاوړتیا زمینه برابروي.